الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ راځو د ایم ایس ایکسل اوپننګ طریقه به زده کوو. صحیح ده، کولاولو طریقه به زده کوو چې ایم ایس ایکسل به په کمپیوټر کې څنګه کولاوو. صحیح ده، نو اوس راځو وینډو بټن باندې به پریس کوم، دلته به ولیکم ایکسل او څه به کوم انټر به کوم یا په ده چک کوم ډایرکټ به څه شي اوپن به شي. یو خو دا طریقه ده. صحیح ده. بله وینډو آر تاسو ته ما ویلي ګورئ دا زه به راشم او اسکیپ به ولیکم اون سکرین کیبورډ به راولم تاسو ته. صحیح ده چې تاسو ته ښکاري. څه به پریس کوئ وینډو آر، وینډو بټن، دا وینډو بټن او آر رن کمانډ مینیو به راشي. دا ګورئ دی وینډو آر رن کمانډ وینډو راله که نه. صحیح ده، نو زه راځم دا رن کمانډ مینیو به راولئ. صحیح ده، او دلته به ولیکئ څه شي ایکسل، څه شي ایکسل. نو دې سره هم تاسو سره څه شي اوپن شي. دا یې دویمه طریقه. بل که تاسو غواړئ دې ټاسک بار نه هم اوپن کولی شئ. صحیح ده. بل که تاسو غواړئ فور ایگزامپل وینډو ته راشئ، وینډو کې لږ لاندې راشئ، دلته کې هغه برم او کلته نه غواړئ دلته مایکروسافټ آفیس ته راشئ، دلته کې به ایکسل وي. ورډ خو شته، ایکسل همغلته و. صحیح ده، دا ایکسل دې ځینې هم اوپن کولی شئ. صحیح ده. بله طریقه یې دا ده چې زه راشم څه وکړم وینډو آر پریس کړم، دلته ولیکم سی ایم ډي او دلته وتویم سټارټ څه شي سټارټ ایکسل. سوري سپیلنګ غلط شو. سټارټ څه شي ایکسل. صحیح ده، ډایرکټ به څه شي سټارټ به شي. آی هوپ تاسو به په دې پوهېږئ. صحیح ده، ځکه دا موږ په میسوډ کې هم ویلي وو. نو اوس راځو ته نه څه وکړه ماته زه راځم بله طریقه وایو وینډو مای کمپیوټر باندې به چک کوئ، سی پروګرام باندې سی کې به راشو، پروګرام فایل باندې به چک کوو. پروګرام فایل کې مایکروسافټ آفیس کې آفیس 15 خو دا یو مایکروسافټ نه. صحیح ده، پروګرام فایل کې مایکروسافټ آفیس کې آفیس 15 یا کني دلته راشئ څه پریس که دلته ولیکه اے سی کې ایکسل، څه شي ای ایکس ای ایل. ما چلو دونه سپیلنګ ولیکلو، دا به انټر کې دلته به تاسو راشي، هغه نه به هم اوپن کولی شي. صحیح ده، ګورئ دا سرچینګ کوي. صحیح ده، نو دې ځینې هم تاسو څه کولی شئ اوپن کولی شئ. دا اوس لږ لوډینګ کوي، سیسټم مې سلو شوی دی. صحیح ده، به دلته به راشي ډبل کلیک به پکې دلته نه هم اوپن کولی شئ. صحیح ده. بل زه راځم که تاسو غواړئ مطلب د شارټ کټ کی جوړه کړئ د ایکسل، نو راشئ د وینډو بټن باندې به چک کوئ، دلته به راشي شارټ کټ کی سره هم اوپن کولی شئ. رایټ کلیک به کوئ په د مور اوپن فایل لوکیشن باندې به چک کوئ. فایل لوکیشن کې موږ څه دا راغلی د باندې به رایټ کلیک کړي په دې پروګرام ایکسل باندې، صبر لګي ریفریش کو. رایټ کلیک به کوئ په پروګرام پراپرټي کې بلته ورته ولیکي شارټ کټ کی. زه وله اوس ورکوم فور ایگزامپل آلټ کنټرول ډاټ څه مې ورکړو کنټرول آلټ ډاټ اپلای کنټینیو اوکې. اوس یو کس راځي ایم ایس ایکسل اوپن کوي، نو ګورئ لیکلو ضرورت پکې نشته دی. صحیح ده، زه راځم اون سکرین کیبورډ به تاسو له راوړم، څه مې ورکړي کنټرول آلټ اور پیریډ. صحیح ده، پیریډ چې کوم دا ډاټ ورته موږ وایو. صحیح ده، نو یې څه به پریس کړم کنټرول آلټ اور پیریډ. ګوره ډایرکټ به اوپن شي. دا ښکاري ته آی هوپ
دا وګورئ صحیح ده. نو دې طریقې سره هم موږ سره ایم ایس ایکسل اوپن کیږي. نو داسې نور هم ډیر زیات موږ سره ویز دي ایم ایس ایکسل اوپن کولو. صحیح ده. سو آی هوپ ستاسو دا ویډیو به ډېره خوښه شوي. صحیح ده. نو تاسو ویډیوز ګورئ نو انشاءالله زه به تاسو له همداسې نور اپډیټس هم در کوم. آی هوپ صحیح ده. سو سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر. الله حافظ.